نن ما وتا د کندهار څخه د نور لري ولایت څخه ډم په پیسو باندې راولو. نظر بن حارث هم دا کار کوي. تی سوچ وکړي د دې فرق ما تراو باسي کنه. نظر بن حارث دا کار چې مقصد د مانځه بابا د دا پروګرام جوړ کړي چې خلک د عبادت نه وباسي، خلک د الله د ستاینې نه وباسي، خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس څخه رامنه کې او د دې سروز جوړ کې د دې زنان د رخصولې د دې ارڅ کول. نن مسلمانه تا د خپل زی په واده کې د بیبان څخه بربند زنان راولې، شوکان دمان راولې. نن خو عجیبه زیته ده د مغرب او د مغربي نړۍ د اروپایي نړۍ دومره چان وچلې چې موږ مخکې ډم ورته ویل نه د فنکار نوم پر چې شو عزتمن نوم یې ورکړي، هنرمند نوم یې ورکړي چې دا هنرمند دی، دا فنکار دی، دا عزتمن شخصیت دی. هغه کس چې موږ په ډم باندې ستایي زموږ د معاشرې د ټولو انسانانو بد ځنې کېدل، ځان ته به نه پرېښوي، مجلس ته به نه پرېښوي، علاقه کې به نه پرېښوي، شړۍ به د کلي څخه نن هغه په دعوت باندې، نن په پیسو باندې، نن په قسمه په زرګونو پیسو باندې هغوی په دعوت رابلل کېږي، د فنکار په نامه باندې، د هنرمند په نامه باندې، د غزلچي په نامه باندې، او بیا ټول شپه تا ته خوله لکه حیوان سپی وازه وازه کوي، ته خوند ورباندې اخلې. مسلمان دې د خوب ایستلې، مسلمان زنانې سپین ږیري او سپین سرې انسانان او کور کې ماشومان د الله د عبادت نه د خلک ایستلې دي. دا ته د نظر بن حارث د هغه د اسلام د ستر دشمن چې په اول د اسلام کې دشمني څه وکړه، ستا او د هغه به انشاءالله یو حشر یو ځای به وي، یو جهنم به وي. ځان تیار کړې لپاره دا خلک ولې دومره مغروره دي؟ دا خلک ولې د الله نه دومره لرې دي؟ دا خلک ولې دې ته سوچ نه کوي؟ دا خپل دین ته ولې سوچ نه کوي؟ دا خپل اسلام ته ولې سوچ نه کوي؟ ولې دومره په دې بده لار باندې روان دي؟ تا کومه لار په مخه اخیسته ده؟ تا ته خو الله بچی درکړي، د الله شکر ادا کا، مؤمنان مسکینان انسانان راوله ډوډۍ ورکا. تا ټول شپه د الله په نافرمانی باندې تېره کړه، تا ټول شپه د الله په غضب باندې تېره کړل، تا ټول شپه د الله په قهر باندې تېره کړل. ټول مؤمنان مسلمانان زړونه دې ور ازار کړل. دلته داسې انسانان موږ لرو چې هغه د واده په اوله ورځ باندې شهید شوی دی. دلته داسې زنانې موږ لرو چې د واده په اوله میاشت باندې کونډې شوي دي. دلته داسې ماشومان موږ لرو چې پلرونه یې د لاسه ورکړي دي. دلته داسې مندې موږ لرو، داسې پورې مندې موږ لرو چې هغه خپل زامن د لاسه ورکړي دي. ای لعین زویه، هغه مندې چې هغه د زوی د واده په انتظار کې نن بوره پاته شوله، هغه خور چې هغه د ورور د واده په انتظار کې نن بې وروره پاته ده. تا د زوی په واده کې دومره لاس لعین جوړ کړی دي، دومره دې درب جوړ کړی دي چې د ټولو د زخمونو زړه باندې مالګې وراچوي. انسانان زیری خپل حشر ته وګوره بیا.